د کانګو وینه بهونکې تبه څه ډول ناروغي ده؟ د کانګو وینه بهونکې تبه یو وژونکې ویروسي ناروغي ده چې د غوا، میږو، وزو او نورو څارویو څخه انسان ته لیږدېږي. د کانګو وینه بهونکې تبه څنګه سرایت کوي؟ که د کانګو ناروغۍ په ویروس ککړه کنه څوک وچیچي. د کانګو ناروغۍ په ویروس ککړو څارویو د حلالې په بهیر او تر حلالې وروسته د وینې د بدن د نورو مایعاتو، غوښې او پوستکي سره د تماس په وسیله. د کانګو په ناروغۍ د اخته کس د بدن د وینې او نورو مایعاتو سره د تماس له لارې، په لوڅ لاس د کنې د وژلو له لارې، د کانګو په ناروغۍ د اخته څاروي د نیم خامې غوښې د خوړلو له لارې. څنګه د کانګو له ناروغۍ مخنیوی وکړو؟ د غواګانو، پسونو، وزو او نورو څارویو د حلالې او په هغو د لاس وهلو په وخت کې تل له دستکښو او محافظتي چپنې ګټه واخلئ. څارویو سره له تماس او د غوجل له پاکولو وروسته تل خپل لاسونه په اوبو او صابون ووینځئ. د کانګو د وینه بهونکې تبې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د څارویو ډاکټر له لارښوونې سره سم د څارویو غوجلو او اوسېدلو ځایونو کې د کنو په ضد درمل وپاشئ. د کانګو وینه بهونکې تبې د مخنیوي لپاره د څارویو غوښې له پخولو دمخه د 40 ساعتونو دپاره په یخچال کې وساتئ ترڅو د کانګو ناروغۍ ویروسونه پکې مړه شي. د کانګو د وینه بهونکې تبې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په هر ځای کې د څارویو له حلالې ډډه وکړئ او په پاک او مناسب ځای کې حلال کړئ.